دا یو سوال کړی دی چې ملک الموت ته اسرائیل ویل صحیح دی او کنه؟ الجواب بالله التوفیق. په عوامو کې دا خبره مشهوره ده په شمول د مولیانو. مولیانو کوم دي چې په تقریر کې اسرائیل ته ډېر وایي اسرائیل لاغوي اسرائیل لاغوي اسرائیل دو، او حالانکه ناشنا خبره ته دا وکم چې اسرائیل نوم په قرآن او په صحیح حدیث کې نشته. په قرآن کې ته الله سبحانه وتعالی سویل دی قل يتوفاكم ملك الموت. تاسو نو مسوک ساخلی ملك الموت مرګ ولا ملک، نو دې ته هم دقه ملك الموت. اسرائیل نوم دا په بعض روایتونو کې راغلي خو هغه د اسرائیل روایت دي او د اسرائیل په روایت باندې موږ یقین نشو کولای، سند نشته. نو موږ په دغه اصل باندې پاتې شو قرآن کې ته الله ملک الموت ویل، موږ ته ملک الموت وایو. ها پیغمبر به ویل په یو حدیث کې لکه څنګه چې د جبرئیل نوم ذکر کړی دی یا د اسرافیل یا د میکائیل دې څه ذکر شوی خو دې څه د نوم نه دی راغلی. دې کې یو فائدہ تاسو ذکر کما د الله نه یریده په کار دي. د بعض کسان د اسرائیل چې ملک الموت ته خو زموږ خلکو ته اسرائیل وایي، د دې ملک الموت په باره کې لطیفې جوړې کړي او د الله په دین پورې مزاح کول. او کوم ورځ چې راغی بیا به ویني په رښتیا یو سړی دی وی راښکاره شو اسرائیل دغه نه ویرېد وایي، یا ښځې میک اپ کړو کله چې مخ وینځو اسرائیل ته ویرېد، یا بعض نورو داسې لطیفې جوړې کړي. د الله نه یره پکار ده. تاسو ګپ دی چې ته ملک الموت د الله په دغه اوچتو بندګانو پورې مزاح کې او چې کله د بشرالو سید نه غستو کنه بیا به ویني په اورت خصي به ویني بیا به دغه قصور ته دغه لطیفو برتم پته ولې کمی چې تا کړی. الله دې زموږ د په حال رحم وکړي. دا یو سوال کړی چې دا خبره رښتیا ده چې قرآن به په آخره زمانه کې الله اوچت کی؟ یعنی دا خبره صحیح ده چې دا قرآن چې کوم اوس موږ سره دی الله به اوچت کی خپل طرف ته؟ الجواب بالله التوفیق. په ډیرو حدیثونو کې دا خبره ثابت ده. حضرت یو دوه درې ویم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته امام دارمی رحم الله راوړی ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. یو شپه به داسې راشي قیامت ته نږدې، یو شپه به داسې راشي چې قرآن به ټول اوچت کړی شي د مصحفونو نه هم او د سینو نه هم، یو آیت په هم پاتې نشي. یو بل روایت کې دا راځي دا امام دارمی رحمه الله راوړی عبد الله بن مسعود دی کې دغه خبره کړې ده وی اکثروا تلاوة القرآن قبل ان يرفع. دا قرآن ګوره ډېر ووایه مخکې دې نه چې الله یې اوچت کړي، بیا به هېڅ هم نه وي ګورئ ډېر یې ووایه. هغو ته حیران شو عبدالله بن مسعود ته وی ولې دا به الله اوچتوي فکیف بما فی صدور الرجال، او دا په دې سینو کې چې دې سره به څه کېږي؟ هغه ته یسرى علیه لیلا فیصبحون منه فقراء. په یو شپه کې به الله د هر څه اوچت کړي، دوی به دغه شان فقیران پاتې شي، سینې به هم خالي شي، مصحفونه به هم خالي شي. وینسون قول لا اله الا الله، دا به پکې هېر شي. او بیا سوی ويقعون في قول الجاهلیة واشعارهم، او بس خلک به دغه شعر او شاعري او جاهلیت ته خبرې کوي. په یو بل روایت کې راغلي امام طبراني رحمه الله راوړی چې هغې کې عبدالله بن مسعود هم دغه خبره کړې چې دا قرآن به الله تاسو نه اوچتوي، نو چا ورته دغه شان وي چې دا خو زموږ په سینو کې دی، په مصحفونو کې دا به څنګه اوچتوي؟ هغه ته په یو شپه کې به الله ټول اوچت کړي. او دا خلک به داسې شکل بهائم د څاروو په شان. که سړی چې دا موقوف روایت دی، دا خو عبدالله بن مسعود خبره، نو دا موقوف دی بمنزله المرفوع، ځکه چې داسې خبره دا خو د غیبو خبره ده، او د غیبو خبره صحابي د ځان نه نشي کولی. نو دا یې اورېدلې ده چا نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو دا خبره ثابته ده قیامت ته به نږدې الله قرآن اوچتوي. دا قرآن چې الله نازل کړی د هدایت لپاره دی او په خپله حفاظت کوي. خو داسې وخت به راشي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي داسې وخت به راشي چې خلک به نه مونځ پېژني، نه به روژه پېژني، نه به حج پېژني، نه به صدقه پېژني، هیڅ به هم نه پېژني. الله هم ډېر غیرتي ذات دی، نه داسې خلکو سره بیا خپل قرآن ولې پرېږدي؟ هغه به د هغوی نه څه کړي؟
هغه به اوچت کی نو تاسو ته نصیحت دی چې دا قسم حدیثونه سړی ووري سړی ویریږي اوس دا نعمت موږ سره شته ډېر شی پراته دي دوړو نه ډک ډېر شی پراته دي خو غلافونه ولا جوړ شوي دي پراته دي په موبایلو کې اساني پیدا شوي دي شتي خو ویل ولا نشته دا هغه خلکو په هغه ورځ ارماني چې د شپې ودی او سهار راپاسې او مصحفونه خالي پراته دي قاری صاحب راولي هغه ته وایي چې قاری صاحب 13 ته وایي مصحفونه کې نشته هغوی ما نه مېر شوی بیا به څه کوو د قرآن پسې به خلک څنګه ارمانونه وکړي بیا د هغې نه مخکې د قرآن نه فایده واخلئ دا زده کوي دا یاد کوي په دې عمل وکړي الله دې موږ له دغې توفیق راکړي خدای ورود سوال کړی دی چې د مهر په باره کې مهر به څوک ټاکي یو سوال دا دی او څومره مهر به ایښودی کېږي دویم دا دی دریم آیا بغیر د مهر نه نکاح صحیح ده او که نه الجواب بالله التوفیق مهر دا د زنانه حق دی شریعت ولا ورکړی دی وآتوا النساء صدقاتهن نحله الله وی د دوی د مهرونه او حقونه به دوی له ورکوي ضرور درې سواله کړي دي اولنې چې دا مهر به څوک ټاکي د دې اندازه به څوک ښیي نو د دوه خلک دي څوک جنۍ په خپله او د جنۍ پلار ولی الامر که پلار یې نه یې رور نه یې تره او داسې دا د دوی کار دی په دې کې د الګ څه اختیار شته نشته دا به دوی ښیي چې څو دی نو الګ دې کې څه کار نشته دا کار د جنۍ دی او د هغې د مشر دی فایدې دپاره ته دا خبره ذکر کړه او چې کله اختلاف راغی د جنۍ او د چا د پلار یو اندازه ښیي جنۍ بل اندازه ښیي نو بیا به دې کې علما وایي چې دې له به مهر المثل ورکوي مهر مثل څه ته وایي کور د نورو زنانو ته چې څومره مهر ورکړی شوی د هغه به ورکړی کېږي دویم سوال دا مهر به څومره شریعت د دې دپاره څه حد نه دی ښوولی بلکې الله قرآن کې وایي واتیتم احداهن قنطارا تاسو یو خزانه ورکړي د دې نه دا ثابتېږي چې خزانه به ورکولی شي خو دومره ده چې مستحب طریقه او سنت دا دی چې مهرونه دې کم کړی شي نن سبا چې څومره تبعي ده د ځوانانو هلکانو د پیغلو جنکو یو وجه د هغوی د تبعي هغه څه ده مهر ډېرېده دي هلک غریب مزدوري شروع کی بای کې څو کاله تېر شي جنۍ به کور کې ناسته نه هلک بیا په غلطو کارونو کې واقع شي جنۍ پس غلطه لار باندې روانه شي حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام ابن حبان رحمه الله د روایت راوړی وی خیر النکاح ایسر غوره نکاح او غوره زنانه یو حدیث کې راځي برکت ولا زنانه هغه چې مهر یې لګي چې مهر یې صحیح لګي په دې زنانه کې الله برکت اچولی څلورمه ده وی نکاح کې مهر لازم دی نکاح کې مهر لازم دی دا جدا لفظ دی او د نکاح د پاره مهر لازم دی دا جدا مسله ده نو په نکاح کې مهر ورکول لازم دي یعنی دا د زنانه سره حق دی دا به لازم ورکړي هغه صحابي چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو زنانه راغله یا رسول الله زه تا سره واده کو هغه ته زه خو د الله په اذن کوم زه نشم کولی دا صحابي خوا کې ناست یا رسول الله زه به ورسره واده وکړم سره رښتي وي پلانې شی پلانې به هېڅ ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې د وسپنې ګوتې د سره رښتي وسپنې او یا رسول الله نشته د وسپنې ګوتې ورسره ها وی دا لنګ او صادر مې دي لنګ او صادر یو صادر به دې ورک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل په هغې به داسې وکړي که ته یې ورکړې نو ستا د جسم یو حصه ښکاره کېږي که هغې له ورکړې نو هغه به پوره نه پټېږي نو صادر دې هم نیمګړی دی څه دی نیمګړی بیا غلی ناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قرآن درته یاد دی هو یاد دی راته وی دغه مهر شو دغه څه شو مهر شو دا به ته دې ته ښې نو ګوره که د مهر نه بغیر دا خبره صحیح کېدې نو چې دومره غریب سړی دی خو پیغمبر به ویلو چې صحیح شو که
بیا بله مسله ما چې ووایي په نکاح کې هغه ده د نکاح تړلو په دې وخت کې مهر ورکول دا لازم نه دی. مهر د نکاح نه مخکې هم ورکولی شي، لکه نکاح لا نه ده تړلی شوي او تا مهر ویوړو وردی کو دام صحیح ده. نکاح چې کوم ټیم کې تړلی کېږي دې ټیم کې مهر ورکولی شي. نکاح وشوه، واده وشو او د دې نه بعد بیا مهر ورکې هم صحیح ده، هم څه ده صحیح ده. نو دا لازم نه دی چې ته به د نکاح په ټیم کې دا مهر ورکې، که مخکې شو که منځ کې شو او که څه شو وروسته شو هم جایز دي. او بیا د دې ښځې حق دی هغې معاف کولی هم شي، هغې معاف کولی شي. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. خو په خپل دغه سره ګورې مرضۍ سره دا نه چې ته ورسره واده وکړي چې زه به له مهر ورکوم او بیا وروسته سترګې به سره وباسي. معاف کوې که نه معاف کوې وي هدې وي ما معاف کړو، الله معاف کړو، الله نه معاف کړی وره دا پاتې شي. دا بعض څه کوي ظالمان چې را ښځې دسي دا مهر چې دسي دا مهر دسي مهر هغه دې پوځي له غریبه را شي مهر دې الله وي تباه کي معاف کړی مې دی خو ما معاف کړه. دا اوس ښځه مجبوره کول دي په مخ هغې ته ویل بل بېغیرتوب هم دی چې ته ژبه او د خپله وینا ځي ته ورسوه چې تا ووایي چې زه به دا مهر ورکومه، په دې باندې اتفاق وشو، په دې باندې فریقین راضي شو، څنګه اوس د خپلې خبرې نه تښتي؟ هغه جدا مسله ده که داسې ورته ووایې چې ستا حق په ما شتي دا به یې په ما باندې به در کومه، خو دې ورځو کې حالات مې لږ کمزوري دي، غریب یم، بیا به یې در کړم، دا هېڅ خبره نه. خو په دې باندې په زور زبردستي معاف کول دا ناروا دي. د هغې نه بعد یو ورځ سوال کړی وي زه د انګریزانو په ملکونو کې سبق وایم او د سبق دپاره پیسې پیدا کوم، نو زه په فارغه وختونو کې په یو هوټل کې کار کوم او په هغه هوټل کې زه محاسب یم او پیسو اخیستو ورکولو دا کار زه کوم او په هغه هوټل کې چې دی نه د خنزیر غوښه خرڅېږي او دې کې کار روا دی او که نه؟ الجواب هر هغه شی چې شریعت حرام کړی دی د هغې خرڅول څه دي ناروا دي. که هغه د خنزیر غوښه ده، که هغه سیګرټ دی، که هغه بل شی ده او بل شی. او الله په قرآن کې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان د ګناه په کار کې به د یو بل سره مرسته نه کوئ. نو دې ځای کې ډېر ورته موږ دا وایو چې دا کار پرېږده، انشاءالله الله به تعالی بل سلار پیدا کی. ومن یتق الله یجعل له مخرجا، څوک چې د الله نه یریږي الله ورې یو لار پیدا کوي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې زما په کور کې منګکان ډېر دي او د دوی د وجلو یو طریقه ماته دا معلومه ده چې څه قسمه دوایي استعمالیږي او په هغه دوایي باندې دا منګک ونښلي له پاسه لکه د غریب په شان یا د پټۍ په شان، په هغې باندې دا منګک ونښلي. نو د شپې وخته کېدای شي سبا ماسپښین زه وګورم یا مازدیګر یا بله شپې وګورم او ټوله شپه دې دغسې کې نښته یې نه خوراک یې نه څښاک یې، دا کار به جایز وي او که نه؟ الجواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شریعت راوړی دی سبحان الله چې هغه شریعت موږ ته دا ویلي دي وایي څاروی چې حلالوي نو په کومه طریقه به حلالوي؟ په ښه طریقه به حلالوي. زه هغو ته یم خصوصا دا نن سبا چې د انسانان وجني او د مسلمانان وجني دوی به الله له څه جواب ورکوي؟ زموږ په شریعت کې خو پیغمبر وایي حدیث کې دی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. څاروی چې حلالوي په ښه طریقه به حلالوي. د دې په شان شریعت به ته په کوم ځای کې پیدا کړي وایي یو څاروی د بل په مخ کې ما حلالوي. دې په شان شریعت به ته کوم ځای کې پیدا کړي چې وایي څاروي دپاره چاړه چې دی هغه به څه کړي؟ هغه به تېره کړي. څومره شفقت موږ ته دې شریعت ښوولی. بیا دویمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی د هغه شینو د وجلو چې انسانانو ته نقصان رسي او رسول صلی الله علیه وسلم ته فواسق ویلي دي او په هغو کې یو دا منګک دی. نقصان نه دی خو تباهي کوي. دا څه کوي؟ تباهي کوي. نو وجلې پکار دي خو په داسې طریقه یې مړ که چې تکلیف ورته ډېر نه رسي. په داسې طریقه یې مړ که چې تکلیف ورته ډېر نه رسي. که دا طریقه څوک استعمالول غواړي دا د غرې ده او د پټۍ ده
دا منګک په لپاسه ون خلی نو که استعمال دي کی خودم رچ به دي زر نینداره کوي سدي کوي نینداره دي زر کوي ایته د شپې دغه دوی ورواچولو دوه په بعد راځي ګوري نو دنه د ساوته څومره په مشکله به دي ساوي چې نه دغه سره وبشتي نه دغه سره خوراک شته او حدیث به تاسو معلومي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو زنانه د پیشو د لاس جهنم ته لاړه د یو پیشو د لاس صحابه کرامو یا رسول الله څنګه وې دا پیشو تړلې و حتی مات تغمل شو لا هي اطعمتها نه ول په خپل خوراک ورکو نه پرې خوده چې ځان له خوراک وکي ورسېدې بګنه والله اعلم دا یو سوال کړی دی چې مړی چې په خوب کې ویني نو دا باز خلک ویدل ته وی دا مشران چې مړی دی کلم په خوب کې ولیدو نو د طرف نه صدقه ورکا چې مړی دی ولیدو نو سوکا صدقه ورکا دا خبره صحیح ده الجواب صدقه د مړی دی طرف نه په دوه قسمه ده یو ابتداء مطلب څه دی خوب کې نه دی خو د ځان نه لکه چې سړی د پلاری مړ شو روري مړ شو خزه مړ شو مور مړ شو او ډیر اولګي د دوی د طرف نه څور کړه صدقه د جایز دي کوم څه اشکال نشته راځو د خوب دی مسلې یو سړی دی د سلا کې دی شي یو سړی دی په خوب کې مړ ولیدو هغه خوب کې د څه قسمه اشارات و چې لکه په دې مړی باندې تکلیف ته یا هغه د یو طرف ته اشاره کوي صدقې طرف ته دی عبادت طرف ته صحیح اور کې صدقه خو چې دي سه حالات یاله خود دین یو قانون جوړول چې کلم ته مړ په خوب کې ولیدو نو صدقه ورکوه دا په شریعت کې نشته ورسېدې په دې کنه چې کلم ته مړ په خوب کې ولیدو صدقه ورکوه نو دا بدعت دی دا یو خور سوال کړی دی چې هغه اپریشن کړی دی او دا اپریشن نه بعد اوس هغه موږ کول غواړي مسله دا ده چې د حیض بیماری پر راغلی او بیا هغه دوران کې اپریشن وشو اوس دا اپریشن نه بعد دا موږ کول غواړي او د حیض نه بعد غسل پکار دی دا به څه کوي الجواب کوم زنانه باندې چې حیض راشي نو لازم دي چې د حیض چې کړه دا پاک شي نو دا به څه کوي غسل وکړي کدا عبادت کول غواړي دا به غسل کوي او که غسل نشي کولای دا غي په ځای به څه کوي تیمم وکړي یو د زنانه ده ډاکټران په مثال کې وب بند کړي دي یا لقیدې په بند کړي دي نه دا به څه کوي تیمم د دې لپاره چې حیض د پای کوم طهارت چې حاصلېږي چې هغه ته حاصل شي دویم د دې حیض د لپاره چې کوم تیمم ده دا هم اقا طریقې ده کوم چې عام تیمم ده د کیسه نوي سنشتي بل خبره دا تیمم چې وکړو نو په دې باندې چې دا څومره منځونه کوي کولای شي الا دا کو د سیمات شي دا سره مسله سګرانه نه لکه چې سړی دا د سیو په وبو باندې مازیګر کې مسپخین او مازیګر په وکړو بیا ما خام منځر مخ کې او د سمات شو اوس په دې بیا او د سکي دغه شان د تیمم مسله ده لکه دې زنانه تیمم وکړو سحر مونږ وکړو مسپخین وکړو او بیا او د شو مات شو تیمم مات شو نو اوس په د مازیګر منځر لپاره ده مازیګر منځر لپاره بس کوي مازیګر منځر لپاره بدا بیا تیمم کوي والله اعلم دا یو سوال کړی دی چې امام او مقتدی په اجر او ثواب کې یو شان دي دا خو زه خبره چې د امام درجه څه ده اوچته او چې امام او مقتدی او شان شنو صرف فضیلت شو چې دا غریب مخکې شوی او د دې لپاره شریعت هغه شروط خوري دي چې دی به په قران پويږي دی به په حدیثو پويږي نو چې دی په قران هم پويږي دی په حدیثو هم پويږي دی مخکې شوی هم دی منځونم کوي ته په شاته ولاړې په قران صحیح نه پويږي په حدیث صحیح نه پويږي کې دي شي په منظم صحیح نه پويږي او تا وغدي اجر صحیح اجي یو شانی ممکن ده نشي کېږي بل خبره ده د حدیث یاد ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې امام چې دی د ضامن دی او د څومره کسان چې منځونه کوي الله به د امام لا دغه منځونو باندې اجر ورکړي
مقتدی لپاره خدای نشته. درېمه په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان دعا غوښتې ده، وی یا الله د امامانو ګناهونه وبخې، یا الله د امامانو ګناهونه وبخې. دلته خو امامان یاد کړي، مقتدیان خو نه دي یاد کړي کنه. نو د امام ډېر اوچته مرتبه ده، مقتدی هغه مرتبې ته نه رسي. والله اعلم. ضرور وی چې یو سړی د خپل ښځې له طلاق ورکو خو صحیح یو پیر، د هغې نه بعد دا سړی رجوع نه کوي، دا ښځه به څو پورې دته ناستی؟ الجواب دا ښځه به د طلاق عدت تیری. د طلاق عدت، د طلاق عدت دا په درې قسمه دی، یادې ساتئ. په څو قسمه؟ په درې. یو هغه ښځه چې د هغې په هغې باندې د میاشتې د بیماري نه راځي، حیض پې نه راځي، د عمر د ډېروالي د لاسه یا د عمر د کموالي د لاسه یا د بیمارۍ د لاسه نه راځي، نو دا به د دې عدت 3 میاشتې دی. 3 میاشتې. دویمه ښځه چې هغې باندې حیض راځي، د دې عدت 3 حیضه دی. په 3 حیض او 3 میاشتو کې فرق شته؟ حیض دسم کېدی شي چې نږدې نږدې راشي، کېدی شي په 2 میاشتو کې 3 پورې حیض راشي، راتلی شي که نه شي راتلی؟ راتلی شي. دا فرق یاد ساتئ. درېیمه هغه ښځه چې په خېټه یې بچی دی، نو د دې عدت ته کوم وخته پورې دی؟ ماشوم د پیدا کېدو پورې. دا عدت دی د 3 قسمه ښځو. دې عدت په دوران کې دا ښځه خپل خاوند ته واپس کېدی شي که هغه واپس کوي مجانن. مجانن مطلب څه دی؟ چې نوي نکاح ته پکې ضرورت نشتی، د نوي مهر ته پاکه زوړ دی کې وځي. که دا عدت تیر شو بس بیا خبره ختمه شوه. اوس که دا سړی دا ښځه را واپس کوي د اولني طلاق نه بعد یا د دویم نه بعد عدت ختم شو را واپس کوي، نو نوي نکاح نوی مهر به وي. نوي نکاح نوی مهر. ښځه را واپس نه کړه او د ښځه باندې عدت تیر شو، بس دا ښځه د هغه نه بلکل ازاده شو. دا ښځه موږ هغه ته کېنولی خو نه شو، هغه ته موږ کېنولی نه شو. ښځه خپل پلار کور کې ناسته وه، بیا د دوی زړه وشو چې یو بل ته واپس کېږو، واپس کېدی شي خو په نوي نکاح او په نوي مهر. والله اعلم. د ښکلې اشاره یو خبرې ته وکړه. حدیث کې خدای دی چې قرآن به د سینونو اوچت شي او د مصحفونو نه، دا عامه خبره ده، یعنی د هر چا د سینې نه، که یاد دی او که یاد نه دی. خو ضرور یو خبرې ته اشاره وکړه چې هغه حدیث کې عبدالله بن مسعود وایي چې دوی نه به الله د قرآن واخلي نو ټول به غریبانان شي. څه به شي؟ غریبانان به شي. نو دې طرف ته اشاره وکړه چې آیا نن سبا غریبانان شته او که نه؟ تاسو ته هم شته که نه؟ ډېر دي. هغه ته غریبانان وي. دا نه دی چې پیسې به نه غریبانان به وي، دا نه چې جایداد به نه غریبانان به وي. قرآن به ورسره نه وي نو څه به وي؟ غریبانان به وي. دا اصل غریبانان دي چې دوی د دین د دولت نه محرومه شوي دي. الله دې د دغه غریبۍ او فقر نه دې الله موږ په امان کې ساتي. والله اعلم. پاکستان کې د عربو لباس استعمالول لکه څه شي؟ کوشش دا پکاري چې کوم قوم سره ته اوسېږي ته د هغوی په شان ځان کړي. دې کې د یو فایده ذکر کوم. یو سړی د غټو ویښته پرېږدي، هغه سڼې چې پرېښودي د ښځو په شان، د یو نیم پرې ملا یې پراته دي. او ناشنا خبره ده، د 2 خبرې ما نن سبا نوټ کړي دي. د غټو ویښتو ته لکه چې غټې ویښتې پرېښودي ته به چې دا غټ مجاهد دی، او دویم چې نظمونه او نعتونه اوري دا غټ مجاهد دی. نو جهاد نن سبا په څه کې ایښودی دی؟ په غټو ویښتو کې او په نظمونو کې. تو ته لکه ویښتې غټ پرېښودي، بچي زموږ د جهاد سره یو محبت دی. چې چا ویښته غټي دی او په جهاد مهین وي، چې هغه چې واړی دی به نه مهین. دلته ته یو فایدهمنه مسله ذکر کړه.
او زمونږ د علاقې چې کمی دي دغه کې څو غټ ویښته نه پرېږدي غټ ویښته نه پرېږدي په دیسي علاقه کې غټ ویښته پرېښوده دا ثوب الشهره دی دا د شهرت لباس دی ښه بعض علاقې زمونږ په ملک کې داسې دي لکه د وزیرستان طرف ته او دغه خلک هغوی غټ ویښته پرېږدي دا د هغوی عادت دی په دغه ځای کې واړه ویښته پرېښوده دا د شهرت لباس دی ته به دغه قوم سره یو ځای چلېږي چې څو پورې د هغوی عادت ته شریعت خلاف نه وي شریعت خلاف وي تم خلاف ورزي کې خو چې کله هغوی په یو خبره باندې را جمع شوي دي او هغه د شریعت خلاف نه ده ته به د هغوی خلاف نه کوې چې داسې نه تم په دغه کې راشي په دغه ثوب الشهره چې اچولي د ځان مشهورو لپاره چې دغې کې را نه شي والله اعلم رحمان علي نوم چې دی دا محظور پکې دی چې رحمان نوم دی او رحمان د الله نوم دی رحمان د الله خاص نوم دی چې مخلوق نشي یخودی نو رحمان نوم یخوده رحمان علي رحمان الدین یا داسې نور چې کوم نومونه به کې رحمان راځي دا غلط نوم دی بعض نومونه د الله خاص دي لکه رحمان قهار جبار رازق رزاق دا کارونه ټول د چا دي د الله سبحانه وتعالی نو رحمان د الله خاص نوم دی منګې نشي خوده ها عبدالرحمن سید بل بیا رحمان علي لک د شیعاګانو دغه بنتیم راځي خو زمو خلک خو دې نه دي خبر کوي خو دې رحمان علي یعنی علي رحمان دی او د بازو دي سينو مشتي علي رحمان علي رحمان ستدې لګ مخکې کړه دې دې بدل کړه خاطرور ګور د دوی رور نوم علي رحمان او دې رحمان علي دین دي چې د شیعتوب د عقیده غبین اگر کزدانه چې دوی خو دوی بدای خو دوی په دې مسله نه دی پوه دوی په دې مسله نه دی پوه دا بدل کا یا عبدالرحمن کا او یا صرف علي کا صحیح ده د جمعې د منځنه مخکې دی باندې زما یو فائدمن بیان شته غووري تفصیلا په یوټیوب کې وګورئ سرچ وکړئ د جمعې د منځنه مخکې نفل مونشتي چې څومره کې سلور اته لس دولس حدیث کې درځي چې څو پورې امام نه راغلی ته مونږ کوا بیا دوه رکعاته فرض دي او بیا وروسته ته سنت یا سلور دی یا دو دي نه که جمعات کې کې نصوبه کې سلور که کور کې کې بیا به دوه کې والله اعلم جی ضرور دا تنبیه ورکړي چې په د موبایل کوم دغه چې دی پلی سٹور دی په دې کې د دې نه قرآن ډاونلوډ کول پای کې احتیاط پکار دی پای کې احتیاط پکار دی د مشهور چاپ چې کوم د قرآن یا غره ډاونلوډ کوي ځکه چې خبا قاعده قادیانیانو بعض پروګرامونه جوړ کړی دي چې پای کې قرآن پورا چولې دي او قصدن عمدنی پای کې تبدیلیاں کړی دي او باغ باندې عوام هغه نه پوهیږي او صرف قادیانیانو نو زم چې يهود نصارا هم دي سي کوشش کړي خو موږ په نه رسو نه خو چې سره د قرآن یې د غلطي معلومول شي نو کوشش دا کوي چې کله یو پروګرام ډاونلوډ کوي نو هغه معروف نسخه لکه مثال کې مصحف د مدینه کم چاپ چي دي کم چې دلته دی جمعتونو کې چې پروتي دا معروف چاپ یا دې سی بل لکه دغه تاج کمپنی چې زموږ په ملک کې مشهور ده دغه د چاپ هم خچاپ دي سم معروف چاپ قرآنی هغه ډاونلوډ کوی دا نه چې بس هر شي د قرآن کریم لیکلی ته ډاونلوډ کې دې کې احتیاط غوړه دي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد